ویتر 3 رکعاته. حضرت علی کرم الله وجهه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و چې 3 رکعاته ویتر به کړه، نه سورتونه به پکې ویلې د مفصل سورتونه، په هر رکعت کې 3 سورتونه، په اخر کې قل هو الله. برسیر اول حاشیه ته چلان دالت ور سره وګورو، په اول رکعت کې الهاکم التکاثر ان انزلناه فی لیلة القدر اذا زلزلت الارض، دا 3 سورتونه ویلې. په دوم رکعت کې العصر والنصر والكوثر والعصر اذا جاء نصر الله او ان اعطيناك الكوثر، دا ویلې. په دریم رکعت کې قل یا الکافرون، تبت یدا او اخلاص. خدا په ترتیب عثماني کې نه، په ترتیب عثماني کې خدا سره مخ ته شاته دي. دا په ابتدا کې چې دا ترتیب نو ورکړ شوی، ترتیب ابن مسعود رضی الله عنه یا په نور ترتیبو کې په یو وخت کې داسې دي. نور اول باب را روان ده، باب ما جاء ما يقرأ في الوتر. التر روان دي چې وتر کې 3 سورتونه ویلې. په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى، په دوم کې قل یا الکافرون، په دریم کې قل هو الله. په یو روایت کې معوذتین مسره دي، قل هو الله او معوذتین، خو دا زیادت نه ده ثابت. 3 رکعات کړه، په 2 تشهود کړه، په یو سلام کړه، سورتونه امداد کې ویل سبح اسم ربک الاعلى، قل یا الکافرون او قل هو الله. دی غورستنی باب او دغه باب د دوړه نه څه معلومیږي چې وتر 4 رکعات دي، 3 رکعات. دلته می 3 رکعات وتر حضرت علی سبی چې نبی رسول الله کړه، نه سورتونه کې ویل. او ورسته ابن عباس رضی الله عنه وی چې نبی رسول الله 3 رکعات وتر کړه، په اول کې سبح اسم ربک الاعلى، په دوم کې قل یا الکافرون، په دریم کې قل هو الله. او په یو روایت کې دا راغلی دی چې په اول 2 باندې کې نستو، بیا په دریم باندې کې نستو. نو موږ وایو چې وتر 3 رکعات دي او 3 سره ډک دي. دا سورتونه تسبح اسم ربک الاعلى، قل یا الکافرون، قل هو الله. مخکې موږ تاسو ویلو بعضی سورتو تعین چې د شارع نه راغلی، لکه د سحر په سنت کې قل یا الکافرون قل هو الله، د ماښام په سنت کې قل یا الکافرون قل هو الله. هغه چې سړی کې عقیده به دا نه وي چې نور نه دی پکې روا، کدا عقیده شو چې نور نه دی روا، بیا خو بدعت ده. د دغه وجه نه کله کله د نور کې وي چې هغه عقیده را نشي، نور خو دوام په مستحب باندې الله تعالی د محبوب کو چې رسول الله کوم عمل کړی د دایمي کړی خو مستحب ده. وتر کې بیا دا کړی دي. نور دغه بعضی کتابونه د فضایل د هم ذکر کوي چې دا وتر کې چې سړی دغه 3 رکعات سورتونه وی دغه خو تکلیف نه وي. دا بعضی سورتو ویل کې د تجربې نه سحر په سنتو کې علم نشرح له علم ترکی چې وی د بواسیر تکلیف ختميږي. دا د تجربې شاید یو د نبی رسول الله د عادت په شکل باندې دا اکثره دار نقل شوی دی. نو وتر 3 رکعات دي او سفیان ثوری وی خوخه د 15 رکعات کې ک 3 رکعات کې ک یو رکعات کې، خو ما ته محبوبه ده چې 3 رکعات وي. د خم صاحب دیو مذهب اهل کوفه او د عبد الله ابن مبارک هم دغه رايه ده چې وتر 3 رکعات وي. دا ورستری هغه کوم علما وی چې خلکو بو وتر چا 15 چا 3 چا یو رکعت او ټول حسن بل چې شروط شته. خدا بل باب را روان د وتر برکاتین چې نبی رسول الله د شپې 2 رکعات المنځ کوه، خو وتر به په یو رکعت کړ. 2 رکعات وتر یو رکعت. او الته موږ تاسو ویلو چې نبی رسول الله د بوتیرا د یو رکعت المنځ نه منع کړی ده. ایته معنا ده چې یو به منظم کا هغه 2 تن وتر به تر جوړ شو. شفعه په یو رکعت چې 2 تور منظم کې نو وتر کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به 2 رکعات نیتړو چې کله به د سپې د چاود وخت نږدې شو، نو الته به یو رکعت بل ور سره منظم کو د یوې شفعه سره 3 رکعات، د 3 رکعات وتر چې اخر د شپې د منځه هغه وتر راشي. او بیا به چې د سحر سنت کړه، اذان به په غوګو کې د اذان مراد اقامت ده، یعنی څه معنا قرأت ډیر وګ نه ویلې چې بیا تکبیر اوله لکه جمع چې سړی ورختای چې رانه تیر نشي، نو 2 رکعات به بیا خفیفتین کړ، په یو رکعت کې خلل کفرون په بل کې خلل ولا.